بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځ لیکچر ته چې د ویب ډیولپمنټ باندې دی. تیر لیکچر کې موږ تاسو ته د HTML ځینې ټیکس در معرفي کړی و چې ځینې به په دغه لیکچر کې به تاسو ته در معرفي کیږي. راځو خپل نوي لیکچر ته چې مخکې ځو. په دغه لیکچر کې به دغه ټیکس دي چې دا درته په دغه ټیکس کې به موږ وایو. HTML ټیکس دی موږ سره چې په اوله کې موږ سره مارکیو دی. مارکیوټس ټیکس څه کار کوي؟ د هغې ځینې اټریبیوټس دي چې هغه به هم تاسو ته په دغه لیکچر کې په ډیټیل سره ویل کېږي. راځئ مخکې زه خپل وي ایس کوډ خلاصو چې دې کې موږ تاسو ته پریکټیکل ښیو. ما یو خوا تاسو ته وي ایس کوډ خلاص کړی ده، بل سایډ باندې براوزر دی موږ سره چې څنګه کوډ کېږي، او دلته به تاسو ته ریفریش کېږي او ښودل کېږي به. راځو خپل کوډ سټارټ کوم. فرست موږ سره مارکیو ده. زه ټیکس سټارټ کوم او ډایرکټلی لیکم چې مارکیو سوري ښه مارکیوس کوډ ټیګ مې سټارټ کړ. دغه کوډ به صحیح په صحیح طریقې سره ولیکم تر څو دا صحیح کار وکړي موږ سره. مارکیو اوکې. مارکیو چې کله موږ سټارټ کړو دې کې موږ سره دوه اټریبیوټس نور راځي چې یو بیهیویر ده، بل موږ سره ډایرکشن ده. راځو په دې باندې به وروسته غږیږو تر څو فرض د دې کې یو څه لیکل واچوم چې لیکمه یوټیوب. صحیح ده. یوټیوب مې ولیکه. څنګه چې دا سیف کړم ګورئ دغه یوټیوب لیکنه سټارټ کیږي. بای ډیفالت دا چې د رایټ څخه شروع کیږي او په لیفټ باندې روانیږي په دغه شکل. نو څنګه چې تاسو ګورئ بای ډیفالت د دې دغه حرکت دی چې د رایټ څخه لیفټ لوري ته روانیږي. موږ راځو اول په بیهیویر باندې خبرې کوو. ګورئ د دې دغه حرکات موږ کنټرول کوو چې د کوم خوا څخه سټارټ او په کوم خوا باندې باید روان شي. صحیح ده. څنګه چې موږ تاسو ته ښودلی دی چې ویډ دی، هایټ دی، ډایرکشن دی. په ډایرکشن کې بیا موږ سره دغه څلور اټریبیوټس نور دي. خو راځو اول په ویډ او هایټ باندې خبرې کوو، بیا په ډایرکشن باندې ځو، همداسې بیهیویر باندې هم خبرې کوو. راځو لومړی دغه ویډ او هایټ د دې کنټرول کوو، بیا همدغسې مخکې ځو. ښه زه راځم دغلته یو سپیس اخلم او ورته لیکم چې د دې ویډ باید ما فرست زه بیکګراونډ کلر ورته ورکوم چې موږ ته پته ولګېږي د دې سایز څومره شو، هایټ یې څومره شو، دغه به موږ کنټرول کړو. صحیح ده. زه ورته لیکم چې BG color is equal to، زه دا دې ته رنګ ورکوم لکه ورته لیکم چې ګرین مې ولیکه. ګورئ د دې مارکیو دغه بیکګراونډ چې دی دا BG کلر ورسره ګرین شو. صحیح ده. یعنې د شین رنګ یې واخیسته. دا مې ورته ورکړه. اوس ورته ویډ ورکومه. ویډ از ایکول ټو، دا به موږ سره مساوي شي لکه 50px. صحیح ده. دا مې ورته ورکړه. ګورئ دا بیخي کم شو ځکه دغه براوزر په دې اندازه باندې دې ته ځای ورکړ. صحیح ده. دا موږ کولی شو چې زیات هم کړو. لکه زه لیکم ورته وایم چې 500px ورته لیکم. صحیح ده. څومره چې زیاتی زیاتولی شئ تاسو. نو د براوزر کې موږ ته په دغومره اندازه ځای راکړل شو. د دې هایټ ورته معرفي کومه. ګورئ موږ دلته تاسو ته ویلی دي چې تاسو کولی شئ دې ته ویډ هایټ هر څه معرفي کړئ ورته. ګورئ ویډ موږ ورته معرفي کړه د 500px په اندازه باندې. اوس هایټ ورته معرفي کوو. هایټ ورته وایو چې دا باید څومره وښودل شي. اوکې هایټ زه ورته ورکوم، ورته وایم چې ما ته څومره وښایه 100px وښایه. صحیح ده. ګورئ دا یې هایټ شو. صحیح ده. یعنې په څومره چې تاسو ورته وایئ په همغه اندازه تاسو ته هایټ ورکوي. ښه بل موږ سره کری شو دې خوا د هایټ څخه وروسته موږ سره څه یو چې موږ په ننني لیکچر کې تاسو ته وایو. دې څخه وروسته دا ډایرکشن دی چې ډایرکشن کنټرول کوو ورته. لکه ورته وایو چې دغه خط باید د کوم ځای څخه شروع په کوم ځای باندې ختم شي. لکه دغه اټریبیوټ څنګه چې موږ د مارکیو لیکو دا ورسره راځي. صحیح ده. زه ورته اپ لیکمه. صحیح ده. ګوره د لاندې څخه باید بره لاړ شي. نو اپ مې ورته ولیکه. که چیرې رایټ ولیکمه، رایټ مې ولیکه. ګورئ د لیفټ څخه شروع په رایټ باندې به ختمېږي. صحیح ده. او که زه ورته ولیکم چې ډاون
ډاون ورته ولیکم لکه د بره څخه لاندې راښکته کېږي. صحیح ده. په همدغه شکل تاسو لیفټ هم لیکلی شئ. صحیح ده. د لیفټ خوا څخه شروع یعنې دا بای ډیفالټ همدغسې وي. صحیح ده. که چېرې تاسو لیفټ لیکئ او که نه لیکئ هېڅ فرق نه کوي. دا په همدغه شکل به روان اوسي. صحیح ده. دا خو یې شو د دې موږ سره ډایرکشن ویډ هایټ دا مو ورته معرفي کړه. صحیح ده. راځو بیهیویر ته. بیهیویر کې موږ سره دوه اټریبیوټس دي چې دغه اټریبیوټس کې یو موږ سره الټرنیټ دی او بل موږ سره سکرول دی. الټرنیټ څه کار کوي، سکرول څه کار کوي، دا دواړه په دغه لیکچر کې تاسو ته د بیهیویر په اټریبیوټس کې معرفي کوو تاسو ته. راځو خپل وی ایس کوډ ته. زه بیهیویر کې ورته لیکم چې سکرول ورته لیکم. ګورئ ښه دا سکرول داسې کار کوي کله چې دغه مارکیو ټیګ کې کوم یو لیکنه مونږ کړې وي دا به داسې کار کوي چې اوکې ما نه سپل غلط شو. سکرول په دغه طریقه لیکل کېږي SCROLL سکرول چې دی په که چیرې موږ تاسو ته سکرول چې دی که چیرې تاسو دغه مارکیو ټیګ سټارټ کړئ دا بیهیویر ورسره راشي نو سکرول بای ډیفالټ دغه مارکیو د سکرول په اټریبیوټ باندې کار کوي. صحیح دی. یعنې سکرول کېږي دا په خپله. سکرول دا معنا چې همداسې په تکرارن سره ځي راځي. صحیح ده. که چیرې موږ دا الټرنیټ کړو الټرنیټ ورته ولیکو نو دا کوم یو مارکیو کې چې کوم لیکنه موږ ورکړې دا به ځي د رایټ څخه لیفټ ته به ځي او بیرته به راتاویږي یعنې هلته به دننه ختمیږي نه. صحیح ده. نو سکرول چې دی بای ډیفالټ مارکیو ټیګ چې دی بای ډیفالټ سکرولینګ کوي. صحیح ده. نو که چیرې دې ته موږ دغه الټرنیټ ولیکو نو دا به په دغه شکل سره فرق کوي ورسره. ښه دا و د موږ سره د بیهیویر هغه اټریبیوټس. بل موږ سره دلته چې دی ډیف ټیګ دی. ډیف څه کار کوي د دې څه خاص استعمال چې دی موږ هغه تاسو ته ښیو. ګورئ ډیف داسې یو ټیګ دی موږ سره دا یو از ا کنټینر کار کوي موږ سره. لکه ګورئ موږ دلته یو ټیګ سټارټ کوو لکه هیډینګ زه لیکم. هیډینګ کې چې زه ورته لیکم چې هیلو اوکې زه لیکم ویلکم ټو مای چینل. صحیح ده. داسې مې ولیکم ویلکم ټو مای چینل. دا مې ولیکه. ګورئ زه راځم دې لاندې زه څه ډسکرپشن ورته لیکم. پیراګراف ټیګ سټارټ کوم ورته لیکم چې دا به زه الټ زیډ ولیکم چې دا سټرینګ شي را سره. ښه نو دغه لیکنه مې وکړه. زما خوښه ده چې زه دغه هیډینګ او د پیراګراف ټیګ دا دواړه په سنټر کې راوړم. زه به دلته لیکم چې الاین مې ولیکه از اکول ټو سنټر. دا مې ورته ولیکه. صحیح ده. سوري اکول ټو دا به اکول ورته ولیکم او سنټر به یې کوم. اوکې دا مې سنټر که ګوره دا سنټر ته راغی. دلته ما سره دا پیراګراف دی دا هم الاین لیکم ورته لیکم چې الاین یې که راته چېرته الاین که سنټر ته. صحیح ده. دا سنټر ته شو. دې نه لاندې ما څه بل هیډینګ 2 اخیستی ده دې کې ورته لیکم چې صحیح ده. داسې یو لیکنه مې ورته وکړه هیډینګ 2 کې. دې لاندې هم ما سره پیراګراف دی چې هغه دغسې لیکل شوی ده چې دې کې هم څه لیکنه مې کړې ده او دا هم غواړم سنټر ته کړم. صحیح ده. نو ګوره زه باید دلته دا هیډینګ هم الاین کړم. دا هم باید زه سنټر ته الاین کړم. صحیح ده. نو هر یو ته به جدا جدا لیکم. هر یو ته به جدا جدا الاینمنټ ورکوم. نو دا ماته ډېره ګرانه تمامېږي. صحیح ده. نو دلته بیا دغه کوم ټیګ چې د ډیف موږ ته راکړل شوې ده دا موږ سره هیلپ کوي تر څو د دې کوډ د ډېر مخنیوي وکړي. لکه دا یو از ا کنټینر کار کوي. که چیرې دې کې موږ خپل یو کوډ واچو یو لیکنه وکړو نو کولی شو په ډېر اسانۍ سره د دې منیجمنټ وکړو. لکه یو ځل موږ هغه ډیف ټیګ ته چې کوم الاینمنټ ورکړو بیا به ټول ایلیمنټس چې دي په دننه کې پراته دي دا به ټول به سنټر ته راځي. صحیح ده. یا به لیفټ رایټ هر څه کار چې موږ ورباندې وکړو بیا دا کولی شي چې په ټول دننه کوډ موږ ته کنټرول کړي. ښه راځو زه غواړم چې دغه ټول کوم لیکنه چې مې کړې دا ټول د ډیف په ټیګ کې اخلم او دا الاینمنټ ترې لرې کوم. فقط یو ډیف باندې خپل الاینمنټ اچوم او دا به
ټول به یو ځای کې الاینمنټ کېږي. ښه راځم دغه ټول اخلمه ایکس کومې دلته یې اچوم په دې ډیف ټیک کې کنټرول وی مې کړه د دې نم دغه الاینمنټ لرې کوم ګورئ دا h1 ټیک پرېږدمه دا h1 لیکم ورته تر څو دا ما سره په همدغه خپل حالت کې پاتې شي ده دې نم دا لرې کوم الاینمنټ او له دې ټیک د دې h ټیک څخه هم لرې کوم او د دې پیراګراف څخه هم دا الاینمنټ را اخلم صحیح ده ګورئ ما سره ټول کوم لیکنه کوم ټیکس دا ټول ما سره پاتې شول صحیح ده دا به م لرې کوم تر څو دا خپل شیپ ته راشي ښه دا مې سیف کړو ګورئ هر یو ما سره جدا جدا په خپل ځای ته راغلل که چیرې زه دلته راشم دلته ورته ولیکم چې الاین یې کړم چېرته سنټر ګورئ یو ځل مې دې ته ولیکه دا ټول ما سره سنټر ته الاین شو نو ډیف داسې یو کنټینر دی چې د دې په دننه کې کوم کوډ مونږ اچوو که چیرې دې ته کوم یو اټریبیوټ راساین کوو نو په ټولو باندې اپلای کېږي صحیح ده دا ازاد کنټینر کار کوي نور بیا وروسته کله چې موږ پروجیکټ کوو یا کوم یو وړوکی پروجیکټ تاسو په HTML کې ترسره کوو دا ټول ټیکس په دې کې کارول کېږي صحیح ده ښه دې پسې موږ سره بل یو ټیک معرفي کوو تاسو ته چې سپاین ټیک دی بل چې موږ سره هیډر دی مین فوټر او سیکشن او نیو بار صحیح ده دا ټول تاسو ته زه نن پریکټیکل په ویډیو کې لیکچر کې درته ښیم صحیح ده زه به راشم دغه کوم کوډ چې مې لیکلی دا پاکم صحیح ده تر څو براوزر ما سره خالي شي ښه موږ سره دلته د سپاین ټیک دی ګوره سپاین څه کار کوي د دې دنده څه شی دی وظیفه یې څه شی ده زه راشم دلته یو پیراګراف سټارټ کوم او دلته ورته لیکم صحیح لیکنه مې ورته وکړه یو کس راته وایي چې ته داسې وکړه دغه ډالر ورډ چې دی دا ما ته داسې وکړه دې ته کلر ورکړه یا دا راته هایلایټ کړه نو که چیرې دلته موږ د HTML څخه استفاده کوو په دې کې دغه یو ورډ هایلایټ کول دا لږ څه مشکله لکه ګرانه وي صحیح ده نو موږ راځو دلته یعنې که چیرې موږ دغه یو ورډ ته هایلایټینګ ورکوو نو هغه به ډېره ګرانه وي صحیح ده خو دا د CSS په واسطه به لږ اسانه وي لکه ګورئ زه تاسو ته یو اگزامپل سټارټ کوم زه فقط یو د CSS یو کوډ دلته اپلای کوم او مخکې تاسو ته معرفي کوم صحیح ده راځم دغه پیراګراف ټیګ ته زه لږ څه الاینمنټ دغه رنګ ورکوم لکه ورته وایم چې بیکګراوند کلر ماته د دې چینج کړه صحیح ده دې ته مې وخت دغه ټیګ سټارټ کړه بیکګراوند کلر مې ورکړه څه ورته ورکوم ورته یم ریډ ورته اساین کړه صحیح ده ریډ ګوره ټول ټیکس دلته د ریډ کلر واخیسته ټول پیراګراف نو که چیرې یو ورډ مونږ ټارګټ کوو هغې لپاره به داسې یو کار وکړو چې ټول دغه کوم یو ورډ چې موږ غواړو هغه ټارګټ کړو ځان ته هغه به د سپاین ټیګ کې اچوو لکه زه ګوره دغه ورډ را کاپي کوم دا رااخلم ځان سره او دا مې راواخیسته کنټرول زیډ او دا ایکس صحیح ده دلته د سپاین ټیګ سټارټ کوم صحیح ده سپاین مې سټارټ کړه دې کې مې دننه دغه کنټرول زیډ دې کې دننه مې دغه ورډ واچو صحیح ده دلته مې ولیکه هیلو یو ورډ مې ولیکه صحیح ده ګوره دلته چې دا هیلو ورډ لیکل شوی دی راځم د دې سټایل په ټیګ کې دلته ورته لیکم چې دغه سپاین راته ټارګټ کړه صحیح ده سپاین یې ټارګټ کړه راته او دا مې سټارټ کړه صحیح ده دې ته ورته وایم چې ته راته ولیکه چې ولیکه بیکګراوند کلر دې چینج کړه راته بیکګراوند کلر راته چینج کړه چې ورکړه ګرین ورکړه ځکه هغې ځل کې مونږ ریډ ورکړی صحیح ده نو راځئ وګورئ په دغه براوزر کې تاسو شو کېږي چې کوم یو ورډ مونږ په سپاین ټیګ کې اخیستی دی د هغې کلر فقط د همغې کلر مونږ چینج کړو صحیح ده نو کولی شئ په دغه طریقه باندې چې تاسو یو ورډ ورته انتخاب کړئ او همغه ورډ ځان ته ټارګټ کړئ تر څو د هغې رنګ او کلر چینج کړئ ځان ته صحیح ده نو دلته زموږ هدف CSS نه دی فقط مونږ تاسو ته یو اگزامپل په شکل وښودل چې تاسو کولی شئ یو ورډ ځان ته ټارګټ کړئ او د هغې کلر ورسره چینج کړئ نو سپاین ټیګ دغه کار کوي صحیح ده بل مونږ سره دلته په هیډر مین فوټر او سیکشن نیف دی صحیح ده راځو دا تاسو ته معرفي کوو زه دغه ټول کوډ رااخلم دا ډیلیټ کوم او تاسو دغه ورډس معرفي کوو صحیح ده دا ټیکس درته معرفي کوم بل فرست مونږ سره چې دی هیډر دی زه هیډر سټارټ کوم هیډر مې سټارټ کړه صحیح ده دا هیډر دی صحیح ده هیډر څه کار کوي هیډر چې دی کله چې مونږ پروجیکټ کوو دا د کوم یو
فونټ ټیګ نه دی چې فونټ کې چینجز راوړي یا فونټ پورې کوم تړاو نه لري یا کوم دغه نه لري. نو فقط د دې کار دومره دی چې کله چې تاسو یو پروجیکټ کوئ نو هیډر د ویب سایټ هغه هیډر معرفي کوي براوزر ته چې دغه کوډ لیکل کېږي دا د ویب سایټ هیډینګ دی. صحیح ده. بل موږ سره چې دی بل موږ سره د مین ټیګ دی. مین ټیګ څه کار کوي؟ دا د براوزر ته دا خبره کوي چې دغه کوډ د دې منځ کې لیکل شوی دی دا د ویب سایټ هغه مین سیکشن دی. صحیح ده. مین برخه ده منځنۍ برخه یې ده. بل موږ سره چې دلته فوټر دی. فوټر څه کار کوي؟ فوټر هم تاسو ته پریکټیکل ښیم یو ویب سایټ خلاصو هغه کې ټول دغه ټیکسټ تاسو ته پکې معرفي کوو. فوټر دا معرفي کوي براوزر ته وایي چې دغه کوډ چې د فوټر منځ کې لیکل شوی دا د ویب سایټ هغه لاندنۍ برخه ده فوټر دی چې ټول ایگزیکټ انفارمیشن پکې لیکل شوی وي. بل موږ سره چې دی دلته تاسو لکه چې مخکې موږ تاسو وویلې چې موږ سره چې دی نیو دی. نیو دی بل سیکشن دی. سیکشن څه کار کوي؟ ګوره سیکشن کله چې مین ټیګ کې موږ دلته کوډینګ لیکو د ویب سایټ هغه مین برخه معرفي کوو دی کې د سیکشن په واسطه موږ خپل کوډ په څو برخو باندې ویشو. که چیرې موږ دغه سیکشن څخه استفاده وکړو بیا موږ کولی شو د خپل کوډ چې کله یو کال بعد یا 2 کال بعد پکې هغې کې ایډیټ او چینجز راوړو نو خپل کوډ به په صحیح شکل سره لوستلی شو. لکه دا سیکشن دی سیکشن 1 دی سیکشن 2 دی 3 دی نو موږ کولی شو پوه شو چې دغه کوډ د دې سیکشن لپاره لیکل شوی د دې ځای لپاره لیکل شوی. صحیح ده. نو د کوډ د ډیویژن او منیجمنټ لپاره ډېر ښه کارول کېږي. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ چې به سیکشن څخه استفاده وکړئ. ښه. بل موږ سره نیو بار دی. نیو ټیګ دی چې د نیف په واسطه کولی شو موږ ته په هیډر کې دغه نیف کولی شي موږ ته داسې یو کوډ پکې ولیکو تر څو د ویب سایټ هغه نیف پکې موجود لکه هوم شو کنټکټ شو داسې نور لکه راځئ تاسو ته په پریکټیکل اگزامپل کې وښیم. صحیح ده. راځو دلته تاسو ته زه یو ویب سایټ خلاصوم. په دغه ویب سایټ کې تاسو ته موږ کولی شو وښیو. ښه موږ سره دا ویب سایټ دا دی خلاص شو. راځو ګورو چې دغه څو ټیګس دي دا درته په پریکټیکل اګزامپل سره وښیم. صحیح ده. ګورئ دغه د خراسان پوهنتون ویب سایټ دی موږ سره. ګورئ دغه بلو کلر کې چې دا لیکل شوی دی خراسان یونیورسټي یا خراسان پوهنتون دا چې دی هیډینګ دی. صحیح ده. په هیډینګ کې دننه دا ګورئ هوم اباوټ اس اکاډمیک او دا ټول دا چې دی موږ سره نیو بار دی. صحیح ده. دې ته نیو بار ویل کېږي. نیو بار نه ښکته چې دغه سلایډ شو او دغه نور برخې پکې ګورئ دغه ویلکم اینډ ګریټینګز چې دي دا ټول دا په مین ټیګ کې راځي. صحیح ده. مین ټیګ بیا به په سیکشنز باندې ډیوایډ کېږي. صحیح ده چې هغه به موږ وروستی په پروجیکټ کې وایو. صحیح ده. بل موږ سره چې دغه فوټر دی. فوټر وګورئ تېر ورځ موږ تاسو ته په تېر لیکچر کې ویلي چې دا څه شی دی دا ایډرس دی. صحیح ده. نو فوټر دې ته ویل کېږي. صحیح ده چې دا فوټر په نوم باندې یادېږي چې ټول کانټیکټس انفارمیشن په دې کې موجود وي. صحیح ده. ښه نو دا و زموږ د نن ورځ لیکچر چې تاسو ته موږ په دغه ویډیو کې در وړاندې کړ. راځئ اوس خپل یوټیوب چینل ته تاسو ته را معرفي کوم. دا زموږ یوټیوب چینل دی چې تاسو ته موږ پکې نوي کانټینټس نوي ویډیوګانې اپلوډ کوو. کولی شئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د زنګ علامه ووهئ تر څو تاسو ته په هره ویډیو په لومړي نوټیفیکیشن کې ورسي او زموږ ویډیوګانې خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو تاسو ترې استفاده کوئ نور ملګري هم ترې استفاده وکړي. او بل موږ سره دلته زموږ د HTML کمپلیټ HTML and CSS کورس دی فار بیګنر چې دغه پلیلیست ځان سره بک مارک کړئ تر څو په دې کې موږ کوم ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو په اسانۍ سره به تاسو کولی شئ دا اکسس کړئ او ترې استفاده وکړئ او خپل نور ملګرو سره شریک کړئ. بل موږ سره زموږ دغه د فیسبوک پیج دی چې په دغه پیج کې موږ خپل نوي انفارمیشن نوي ټریکس ورکوو نوي داسې ویب سایټ تاسو در معرفي کوو. تاسو کولی شئ د هغې له لارې کوډینګ او خپل ویب ډیولپمنټ کورسز وکړئ. آنلاین کورسز هم شته چې هغه موږ تاسو ته په دغه خپل فیسبوک پیج کې در معرفي کوو. تاسو کولی شئ د دې استفاده وکړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ پیج ځان سره فالو کړئ او زموږ کانټینټ ځان سره لایک او شیر کړئ. بل موږ سره زموږ چې کوم چینل دی دې کې موږ تاسو ته نور پلیلیست سټارټ کوو چې هغه به د په نورو لنګویجونو باندې وي. نو کولی شئ دا ځان سره شیر کړئ او چې کوم پوښتنه تاسو سره پیدا کېږي کولی شئ زموږ واتساپ نمبر باندې ارتباط وکړئ او میسج پرېږدئ او په ویډیو کمنټ کې هم موږ سره کولی شئ شیر کړئ. نو دا و زموږ نن ورځ لیکچر.